السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خبرې ملګرو نن د سره د یو داسې کرکټر ویډیو شیر کوم راغلی دی زموږ سواد ته بلکې زموږ خپل د ملګرو خواله زما چې کوم ډیر خاص ملګری د اسد داغوي خواله راغلی او شاکر خان خواله راغلی د کوټ ګلیډیټر چې کوم دی ناصر خان راغلی دی زموږ علاقې ته نو د بارین کې چې کوم ویلاګ هغوی کړی دی د بارین په حواله سوی تللی دی ګبنجبي ته نو دا ټایم خو د ګبنجبي ویډیو بنی بهرحال په بارین کې د هغوی څه تاسو راتې تاسو وګورئ دا ویډیو خاص د کرکټرانو دپاره د کوم چې د کرکټ سره شوق لري کوم چې کرکټر کوي دا ویډیو خاص وګورئ او د هغه ملګري پیغام وګورئ چې سواد ته په وړاندیز لغلی څه محسوس وي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې ډېر بخښونکی مهربانه دی خوا کې را سره ناست دی د کویټا ګلیډیټر ناصر بھائی ایمرجن کې پلیر و دا ډېر یو ښه بیټسمین هم دی او ورسره سپین بالینګ هم کوي راغلی دی سواد ته د سواد په باره باندې دوی څه وایي او څه رایې لري ملګرو ته څه وایي او د ځای باره کې څه وایي ځکه چې دا ځای هم د تاسو به نه لیدلی دوی به نه لیدلی دوی فسټ ټایم راغلي تپوس دې کوو چې څه وایي یاره اول خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دلته زموږ ډېر خدمت وکړو موږ ته هم ډېرې ښایستې ښایستې ښکلې ښکلې علاقې راښکاره کړې لکه ګبین جبا شو دهرین شو او دلته چاوټ مچلیانو پارک شو ډېر ښکلې ښکلې ځایونه مې راښکاره کړو موږ خو ستاسو ډېر شکرګزار یو چې تاسو موږ ته دونه وزټ راوکړو د سوات او سوات چې دی ډېر ښکلی ځای دی زه خو وایم چې یاره په پوره دنیا کې به دومره ښکلی ځای نه وي انشاءالله هر څوک چې دا ویډیو وګوري ستاسو داسې موږ دا د خاص کوشش راشي یوازې وزټ وکړئ او انشاءالله هر بار به بیا تاسو راځي دلته سوات ته به راځي سوات وزټ به کوئ ولې ما تر اوسه دومره ښکلي ځایونه نه دي لیدلي او نه دومره ښکلي ځایونه شته او زموږ د څوک چې دا ویډیو کوم سرکاري خلک ګوري زموږ د هغو څخه دا درخواست دی چې دلته په سوات کې یو څه ټکنالوژي استعمال کړي یو څه سہولیت راولي دلته خلکو دپاره چې دلته ډېر خلک راشي او دا ډېر مشهوره ځای دی زه خو وایم چې خلک دا رقم سردار ولی بھائی د کویټا نه راغلی دی د سوات ته او بیا موږ راوستی دی خاص تر بارین ته په پول باندې ولاړ یو په دې ټایم کې دلته تپوس کوو چې ستاسو صورت دی او تاسو څنګه ځای فیلینګ څنګه ځای څنګه دی تاسو څنګه راغلي وئ تاسو هم موږ ته څه وایي دې باره کې ماشاءالله موږ ډېر ښه فیلینګ انجوای کوو او دا سوات چې دی کوم دا بیرین دا ډېر ښه ښکلی ځای دی او ګبین جبات هم سره ولاړو ډېر ښه خوند یې وکړ ستاسو موږ ډېره شکریا ادا کوو اسد خان او موږ وایو چې بس الله دې تا خوشحاله لري تاسو ډېر موږ خدمت وکړئ ډېره مهرباني ورسره شاکر خان نو تاسو دې باره کې څه خیال دی بحرین ته چې راغلی او سوات ته راغلی نو څنګه څه توقعات ساتئ د سوات ته چې نور څوک راشي یا د دې څه پیغام ورکوئ تاسو یاره زه چې د دې څومره تعارف کوم ډېر کم دی ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی او ډېر ښکلی ویو دی زه خو غواړم چې څومره خلک دي په پاکستان کې دې ځای ته دې راشي د دې ځای وزټ دې وکړي او موږ پرون ګبین جبې ته هم تللي وو تاسو زموږ ډېر خدمت کړی دی موږ تاسو ډېر قربانۍ وایو او تاسو ته موږ ډېر تکلیف درکړی دی تاسو موږ ټول سوات وزټ راکړی دی بس موږ څونه ستاسو شکریا ادا کوو ډېره کمه ده ډېر ښایسته ویو دی ډېر ښایسته وزټ دی نورو خلکو ته نورو دوستانو ته هم دا دعوت ورکوو چې راشي چې دلته سوات ته او د دې ځای وزټ دې وکړي او دا ښایستې ښایستې نظارې دې وکړي ډېر ښکلی ښکاري مننه زه به د اول په سر خو زه د ناصر بھائی شکریا ادا کوم چې موږ له ټایم راکړو او زموږ مطلب دونه بیزي وخت کې د دوی مطلب ټایم ورسره نه وي کرکټر تاسو ته پته دی کرکټر لا ډېر بیزي وي او دونه ټایم موږ له وروسته موږ له سوات ته راغلی موږ لپاره ډېر د فخر او د اعزاز خبره ده چې داسې سټار زموږ خواله راځي او یو جهان به نه ناصر بھائی الله مو ښه ساته او انشاءالله بیا به هم راځئ چېرته